سره رود کې د هغو کسانو د جنازې لمونځ ادا کیږي چې وروستي شدید باران او توپان کې مړه شوي. دا د ننګرهار له هغو ولسوالیو ده چې د دوشنبې ورځې باران، ګلۍ او شدید توپان کې له نورو ډیره زیانمنه شوې. د معلوماتو له مخې دغې اورښت او شدید توپان ننګرهار کې شاوخوا 400 کورونه ویجاړ کړي، سلګونه ونې چپه کړي او د لویو فرعي لارو د بندښت سربیره یې کرنیزې ځمکې هم ویجاړې کړي دي. د ځایي اوسیدونکو د معلوماتو له مخې دغلته د یوه کور د چت غورځېدو پیښه کې د یوې کورنۍ 7 غړي مړه شوي دي. پرون په دغه ځای کې چې د باد او ګلۍ په یو ځای و، باران ورسره و، نو دلته چې باران شروع شو نو دغه همغه ځای چې کوم دی دا په دې خلکو باندې راغورځېدلی دی او دې کور کې 15 نفره فامیل و، نو دې کې 7 نفره مړه دي. د طالبانو ادارې د عامې روغتیا وزارت وایان ډاکټر شرافت زمان امر دوچولې ته ویلي چې ننګرهار کې د باران او شدید توپان له امله د نږدې 40 کسانو جسدونه روغتون ته وړل شوي او له 3.5 ډیر کسان ژوبل شوي دي، خو زیاته شوي چې دا شمېرې ښایي بدلون وکړي. ویل شوي مړو او ژوبلو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د دوشنبې تر ناوخته ګڼ کسان ټپیانو ته د وینې ورکولو لپاره ننګرهار سیمه ییز روغتون ته ورغلي او زرګونه سیسي وینې ورکړې ده. اخوا کونړ کې هم د دوشنبې ورځې د باران او سیلاب له امله 15 کسان مړه او 4 ژوبل شوي. د دوشنبې پر ورځ د ننګرهار او کونړ ترڅنګ په لغمان، پنجشیر او شمېر نور ولایتونو کې هم د روغتونو راپورټونه ورکړل شوي چې ځینو سیمو کې سیلابونه هم راوتلي وو. تر دې مخکې خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د افغانستان په شمال کې د وروستیو سختو اورښتونو له امله سلګونه خلک مړه او ټپیان شوي او زرګونه کورونه ویجاړ شوي دي.